بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي ځل باندې د پښین ولسوالۍ عضلې تاج لالا ګراوند ورته وایي یا د فوټبال کوم میدان چې دی په هغه کې د افغان کډوالو کوم چې په پښین ولسوالۍ کې درې زموږ کیمپ دي هغه میشتو افغان کډوالو د ځوانانو او لوکل چې کوم کلي دي د هغو د ځوانانو تر مابینځ د ویست د ادارې په تعاون سره او د یونیسیار په مالي لګښت سره د فوټبال تورنمنټ پیل شوی دی چې دغه دی اوس یې تاسې وینئ. نو زه په حیث د یو افغان کډوال دا د افغان کډوالو او د ځایي خلکو دپاره ډېر ښه پیلامه بولم چې دا د ملتونو او قومونو او دارنګه د هیوادونو پر اړیکو باندې ډېر ښه مثبت تاثیر درلودلی شي چې دا د افغانانو او د ځایي خلکو تر مابینځ دا ډېر مثبت رول دی. یو د دوی یو د بل سره پیژان دی، یو د بل سره خلاص او مینه د زیاتوالی دی. نو زه بیا هم په حیث د یو افغان کډوال د حکومت پاکستان یونیسیار او ویست د ادارې مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سره د تیرو 4 لسیزو څخه د ژوند په مختلفو مرحلو کې محنت کښلی دی او مرستې کوي، لامې کوي. خو بیا مې هم د ویست ادارې او یونیسیار څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو په دا لسو بنډغالو کې هم باید هلته دغه رقم ټورنمنټونه جوړ کړي او هلته د هغو دپاره د کیمپو کې ګراوندونه جوړ کړي چې هغه د کلي په سطحه د کوم افغان کډوال چې دي هغه خپل په مابینځ کې دا رقم لوبو سیالۍ وکړي چې دا د بدني روغتیا دپاره ډېر مفید دي او بل د نشي موادو پر ضد باندې ډېر ښه میسج کېدلی شي چې انسان د نشي موادو څخه مخنیوي دپاره او دارنګه د نشي موادو څخه د خلاصون دپاره سپورټ ډېر د انسان د روغتیا دپاره ډېر ګټور دی. نو بیا هم زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د دغه کوم ادارو چې دلته برخه اخیستې ده او دغه ټورنمنټ فاینل یې جوړ کړی دی بیا هم مننه کوم. زموږ د افغان کډوالو او د ځایي خلکو دپاره دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ دغه رقم دوستانه لوبې باید د هر ژوند په هر ډګر کې وشي. ایجوکیشن کې هم باید دغسې پروګرامونه جوړ شي چې یو د بل سره پوه او عقل سره شروع کړو. همدارنګه چې زموږ کوم مشکلات دي د هغو څخه دوی خبر شي او د دوی چې کوم مشکلات او پرمختګونه دي هغه موږ ځینې خبر شو. مننه.